پنجابي ته سر ټیټوي والله هزار بار تاجک ازبک هزاره د ترقۍ دپاره د پرمختګ دپاره د یووالي دپاره د ورورولۍ دپاره ژمن خلک دي خو چې جاهل خلک دي چې جهالت نه ډک خلک دي دغه پښتانه دي چې فقط کله چې عقل ولاړ سي انسان د پردي په ځای لومړی خپل ځان چیچي داسې لکه لیونی سپی چې دا لیونی سي لومړی خپل خاوند داړي یو شی بله میر نیسي هر کله چې د تاسو سپي تاسو باندې وغپل پوه سه چې بل چا ورته یا غوښه اچولې یا هډوکې زه دقیقا نه پوهېږم چې ښاغلي اڅکزي ته څوک هډوکي ورکوي څوک یې حمایتوي او څوک ورته پیسې ورکوي خو په دې سل سلنه مطمئن یم چې د پردي جاسوس ده سر یې څلور دړی د عقل پوټی نه لري غټ شوی د خره په شان خو شاته لکۍ نه لري دومره دا نه پوهېږي امان الله خان په وخت کې خوشبختي او ترقۍ طرف روان یو لومړی سقاو راغی در په در یې کړو ټول ارمانونه یې راته د منځ نه ویوړل او د چا په مرسته د خپل د کور د خاینانو په مرسته دویمه دوره کې ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب دویم ځلي چې سعادت او خوشحالۍ او خوشبختۍ پلو روان و دوم سقاو راغی دا هم د خپل کورني خاینانو په مرسته او درېیمه دوره خو تاسو ته معلوم ده چې سال یې نښلولی یو شی هم هیر نیسي ګران افغانانو په تاریخ کې چې ما او تا چیچل سوي یاستو د خپل د نستوري مارانو نه چیچل سوي یاستو نو که غواړئ چې خوشبخته شئ لومړی خپل نستوري ولټوئ د خپل نستوري ماران ایسته واچوئ ګزار یې کوئ د منځ یې ویسئ انشاءالله خوشبخته کیږو دا زور سپی یو ځل بیا غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل سي او ورور ووژني او سړکونه او کوڅې د وینو نه ډکې سي ګران افغانانو یوازیني انسانان چې دغه وطن باندې زړه سوځي هغه پښتانه دي او ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي هر یرغل چې سره همدغه پښتانه ورته ولاړ دي او دا وطن د پښتنو ده هېڅکله اجازه مه ورکوئ چې پردی ورباندې حاکمه سي ګنې در په در خاوره په سر بس وي ګوره پردی حاکم سوی لکه هوایي ملسیزه څه رقم حالت وګوره بیا به هم همداسې تباه برباد او په شرمونه به شرمېدلي یاستئ یو لاس حکومت افغان حکومت پښتون حکومت قربان بسم